ډیره مننه ګربز جان چې وخت مو راکړ. راځئ له همدې را پیل کړئ چې افغانستان د بنگلادیش نه سیریز وګټه او په هغه بری کې ستاسو رول ډیر مهم و. څه احساس کوئ له دغه بري نه وروسته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو در څه نه مخکې ټولو مینوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او د سیریز مبارکي ورته وایم. واقعا سیریز ګټل او بیا د بنگلادیش نه په خپل بنگلادیش کې دا ډېره یو وړه خبره نه ده، غټه خبره ده. زه به وایم چې دا ټول د محنت او د خوارۍ برکت و چې مونږ دا سیریز وکولی شو چې په خپل نوم کو. نو مونږ د دې لپاره خوارۍ وکړه، محنت هم وکړو، خوله هم تویه کړه. ابودابي کې مونږ ډېر سخت کیمپ وکړو په ګرمۍ کې. هغه چې دلته راغلو نو زه چې څومره سوچ کوم د هغې رزلټ و چې مونږ دلته وکولی شول چې بنګلادیش بیټ کړو. او تاسو چې کله په میدان کې وئ، لوبه مو کوله، سلیزه مو وکړه، د ستاسو په یوې ورځنیو لوبو کې تر ټولو ډېرې منډې مو وکړې او ابراهیم ځدران سره مو چې د منډو کومه ملګرتیا وه دا په خپله یو ریکارډ و، ستاسو دغه ډېرې منډې ریکارډ وې. نو په میدان کې چې وئ له دې خبر وئ چې تاسو دغسې یو ریکارډ هم جوړوئ، لګیا یې یوازې دا نه چې لوبې کوئ؟ نه، کله چې موږ لوبه کوو کوم ریکارډ ته خو موږ سوچ نه کوو، هر وخت کوشش کوو چې د افغانستان دپاره ښه لوبه وکړو. بل زه ابراهیم زه به دا وایم چې زه ابراهیم تر یو بل نه ډېر ښه سره پېژنو هر یو سچویشن کې، ځکه چې د کلب لیول نه ونیسه 14 کلن 19 کلن الف لوبډله، داسې ورپسې راځه ملي لوبډله او هر څه په یو ځای کړي دي تر نن تاریخه پورې. نو یو بل ډېر ښه پېژنو، یو بل غلطیانې یو بل ته ښیو. هر وخت همدا په میچ کې په دې مونږ مصروف و. کله هم چې یو وخت په یو ځای لوبه کوو تر ډېره یې زه او دی په کریز باندې یو ځای پاتې شو، نو مونږ هر وخت دې ته سوچو چې خپله غلطیانې یو بل ته وښیو چې دا هم ښه دي دا هم غلط دي. دې ته هم کله هم سوچ نه دی کړی چې مونږ ریکارډ څنګه جوړ کړو یا کوم ریکارډ مات کړو. زمونږ کوشش هم دا دی چې د ټیم دپاره یو ښه سټارټ ورکړو. او د ابراهیم په ټیم کې یو خپل رول دی، زما په ټیم کې یو خپل رول دی، معلوم رول دی زمونږ. نو دې ته موږ سوچ نه و کړی، خو بس الحمدلله یو ښه لوبه وشوه او ګټه افغانستان ته ورسېده. او کله چې تاسو هغه آخري رنز وکړه، منډه مو وکړه چې سلیزه مو وهله، تاسو دې خواته منډې وهلې او ابراهیم په هغه بل انډیا سټرایک طرف ته چې منډې وهلې، تر تاسو هغه زر داسې ټوپ وکړه لکه هغه ډېر خوشحاله و تر تاسو. طبیعي ده چې تاسو به هغه شیبه په میدان کې نه وي لیدلې، وروسته مو دا شیبه ولیدله او د ابراهیم دغه خوشحالۍ څومره خوشحاله کړې، باوجود د دې چې سلیزه تاسو کړې وه خو هغه خوشحالي ډېره ونمانځله؟ دا معلومه خبره ده چې هر چا ته څوک به پوهېږي څوک به نه پوهېږي، خو موږ ډېر ښه پوهېږو په مځکه داخل کې دننه چې یو بل څومره سپورټ کوو. زمونږ ټول ټیم، نه یوازې زه ابراهیم، چې زه ابراهیم د یو خوا نه یو، یعنې د یو ولایت نه یو، د یو کلي نه یو، او بیا هم ټول د 8-9 کاله زما او د ابراهیم په یو ځای تېر شول. تقریبا د کلب لیول نه راونیسه 14 کلن ما مخکې یادونه وکړه چې ټول په یو ځای مونږ او د کرکټ کړی ده. نو واقعا د یو بل په خوشحالي باندې انسان ډېر زیات خوشحاله کېږي. بل ټیم کې زموږ ټول ټیم داسې یو ماحول دی لکه د یو وروڼو په شانتې، یو بل په خوشحالۍ د یو بل پرفارمنس باندې ډېر زیات خوشحاله کېږو. نو دا خو ما ولیده دا صحنه چې کله ما سینچري وکړه او د ایخوا منډې کړې، د خپله خوشحالي وکړه، واقعا زه هم خوشحاله کړم. خو کله چې د سینچري وکړه زه خو پویلین کوم د سینچري باندې ما هم ډېره زیاته خوشحالي وکړه، شاید د نه ډېره زیاته ما هم کړي. نو خو دا زمونږ د یو د ټیم ورک نښانه ښایي چې زمونږ ټیم کې ماشاءالله یو ډېر ښه اتفاق او اتحاد دی چې د یو بل پرفارمنس باندې د یو بل پرمختګ باندې خوشحاله کېږي. او مننه. تا هم سلیزه وکړه، هغه هم سلیزه وکړه، غټ پارتنرشپ وشو، دا یو ریکارډ شو. دا څه معنی لري د افغانستان د کرکټ ټیم لپاره چې افغانستان کرکټ هغه پختګي ته رسېدلی، بل اوپننګ هغه پختګي ته رسېدلی، نړیوال جام ته افغانستان روان دی، اسیا کپ ته روان دی. تاسو ته دا څه پیغام لري، ټیم ته څه پیغام لري او مقابلو لوبډلو ته څه پیغام لري دغه ستاسو دغه تاریخي لوبه؟ ګورئ ډېر زیات مهم ټایم دی زموږ دپاره، د افغانستان دپاره. ایشیا کپ را روان دی، ورلډ کپ را روان دی، او دې دپاره زموږ دا میچونه او بیا په وینس یعنې ګټلو سره ختمول
دا زموږ دپاره یو ډېره مثبته نتیجه او ښه رزلټ ورکوي، ځکه چې راتلونکي لوبې دپاره به زموږ انرژي پوره په های لیول باندې که زموږ دې ځای نه په لوزینګ سایډ باندې تللی مونږ لوبه بایللې وای او تللې وای، زموږ هغه کانفیډنس به دومره نه و لوړ شوی. خو اوس ماشاءالله زموږ د ټول ټیم او د ټولو لوبغاړو هغه مورال ډېر لوی دی. انشاءالله ایشیا کپ ورلډ کپ دپاره به موږ نور هم په خپلو خمیانو باندې خواري کوو چې کوم ځای کې موږ مشکلات لرو. نه یوازې دا چې پرون لوبه تېره شوه او موږ وګټله سیریز هم په نوم کړو، نه یو زموږ بله لوبه هم پاتې ده. په دې کې به هم کوشش کوو چې دا لوبه مو ګټو انشاءالله او د بنګلادیش نه د وینینګ په سایډ سره لاړ شو، هیڅ یو لوبه ونه بایلو تر څو د ایشیا کپ او د ورلډ کپ پورې زموږ دا هدف او دا د ګټلو دا عادت هم جوړ شي انشاءالله. کوشش به هم دغه وي چې د افغانستان دپاره هر څومره هم سخت وي په خپل ځان تېره کړو، افغانستان ته لوبه وګټو. تاسو ډېره موده وروسته سلیزه وکړه او ښه وځلېدئ، د لوبډلې په بری کې مو مهم رول ولوبوو. شخصا تاسو ته دغه سلیزه څه معنا لري؟ په تېرو لوبو کې هغه څه چې توقع وه تاسو سلیزه ونه کړه، ښه ونه ځلېده او یا د کرکټ په اصطلاح فوم کې نه وئ. شخصا په دې سلیزې سره ستاسو مورال څومره لوړ شوی دی؟ څومره بیرته هغه پخواني حالت ته په ګرځېدو کې څومره مطمئن شوي یاست؟ زه به یو خبره وکړم د سلیزې وهلو او نه وهلو. د دې بل سیریز نه مخکې زموږ سیریز ما پکې 2 پنځوسیزې سر په سر وولې، یو میچ کې مې دومره خاص رنزونه کړل. بیا په یو د بل سرلنکا سره زموږ کوم ون ډے میچ سیریز چې تېر شو په دې کې ماسې خاص رنزونه ونه کړل. نو زه نه وایم چې په یو سیریز باندې د مونږ هر یو پلیري هغه تېر رنزونه او هغه خلک لکه زموږ څوک چې هیروي او یا یو پلیر ډېر دوی زیات را غورځوي. زه خو خپله دا خبره به د ستا د سوشل میډیا طرفه وکړم، ما کله کړې هم نه ده او نه غواړم چې دا خبره وکړم د مینوالو په خاطر باندې. کله چې یو پلیر په سختو ورځو کې نو زموږ هیوادوال او یا زموږ مشران هغه په کار دی چې په سخته ورځو کې یو کس سپورټ کړي. ما داسې کس ونه لیدو چې ما ته په دې سختو ورځو کې چې په ما باندې سخته ورځ وه یو کس هم راته ویلي چې یار تا سره دا کار روان دی، خیر دی، ګزاره کوئ، انشاءالله خدای مهربانه دی، یو ورځ به در باندې راشي. بیا نه مې چا پوښتنه وکړه او نه راته چا څه وویلې، خو خیر دا خبره وکړه چې ډېر وخت بعد یو سلیزه او حقیقت کې ډېر زیاتې خوشحاله کړم، ځکه چې زما رنزونه د ټیم دپاره ډېره پیدا کوي. کله چې زه په وکټ باندې درېږم او زموږ د ټیم د وینینګ چانس ډېر زیاتي، نو اوس به کوشش هم دا کوم چې د دې فوم نه او د دې نه ښه ګټه واخلم تر څو انشاءالله د ورلډ کپ او ایشیا کپ کې د افغانستان دپاره ښې لوبه وکړم. په اول ځل به تاسو ایشیا کپ یا د اسیا کپ ته ځئ په یو ورځنیو لوبو کې، البته او نړیوال جام مو تر اوسه یو ورځنیو لوبو د افغانستان ملي ټیم لپاره نه دی لوبولی. په دې اړه څومره خوشحال یاست د اوپنر په توګه؟ دا ډېر 2 غټ ایونټونه دي، 2 ډېرې غټې سیالۍ دي، تاسو روان یاست. واقعا دا د خوشحالۍ خبره هم ده او یو غټه ذمهواري هم ده. زه به ووایم ځکه چې د ټیم از مین پلیر چې په تا باندې د ټیم حساب کېږي، نو ته باید ډېره زیاته خواري وکړې. یعنې زه باید د ټیم دپاره یو داسې رول ولوبوم په دې ایشیا کپ او ورلډ کپ کې تر څو زموږ د ټیم دپاره د وینینګ هغه چانس زیات کړم. ځکه چې ما مخکې خبره وکړه چې تر څو زه دا یوازې زه نه، زموږ د کوچز او د کیپټن او د ټولو هم دا خواهش چې زه په وکټ په باندې سټې وکړم ودرېږم تر څو زموږ د ټیم د افغانستان د ګټې چانس زیاتي. نو انشاءالله کوشش به هم دا وي چې د دې ټورنمنټونو دپاره د ایشیا کپ او د ورلډ کپ دپاره نه یوازې چې مونږ لاړ شو هلته مونږ ځانونه شامل کړو چې مونږ راغلو، مونږ دې نیت سره ځو، په دې پلان سره به ځو چې هلته ډېر غټ غټ ټیمونو ته ماتې ورکړو او انشاءالله د دوی نه لوبې وګټو. ډېره مننه، وخت مو ډېر نه نیسم. په اول ځل آی پی ایل یا انډین پریمیر لیګ د هند تجارتي لیګ کې تاسو ولوبېدئ، نورو لیګونو کې هم لوبېدلي وئ. د نورو لیګونو او د دغه لیګ کې د لوبېدو ترمنځ څومره غټ فرق مو احساس کړ؟ کرکټ وایز کرکټ ټول یو کرکټ ته صرف آی پی ایل یو غټ برانډ د نوم لري او یو غټ پریشر لري، دا دې کې شک نشته. نور خو ما د دنیا ټول لیګونه وکړل، هر یو لیګ یو ځان ته خوند دي، یو ځان ته یې رنګ وي او یو ځان ته فیسیلیټیز لري. آی پی ایل هم
هماغه شانتې لیګ دی خو بټ زه به دا ووایم چې هغلته هغه سهولتونه هغه د لوبغاړو دپاره هغه انوایرمنټ هغه ډېر زیات دي هلته هغه لوبغاړی کار څومره مالته تقریبا آلموسټ 50 ورځې یعنې تقریبا 2 میاشتې تېرې هلته نو هغلته دا سوچ نه کوي چې زما دلته 2 میاشتې هم تېرې کړي هېڅ هغه بورینګ نه ورته سخت نه هغه وخت تېرول نو ما دا یو ډیفرنټ کې پیدا کړو چې هلته هغه سهولتونه ډېر زیات دي د نورو لیګونو په پرتله او طبیعي ده چې هلته مینوال هم زیات وي مطبوعات هم زیات وي روزونکي هم وي د دنیا مختلفو لوبغاړو سره تاسو کینئ خبرې کوئ ناسته ولاړه کوئ دوه درې داسې مهم شیان چې تاسو د کرکټ په میدان کې ورته پام شوي او فکر کوئ چې نورو لیګونو کې عملي ټیم کې مو ورته پام نه و شوی داسې کومه شته نوې تجربه یا نوی شی چې مو لیدلي اورېدلي وي زده کړي وي بالکل آی پی ایل کې ته ډیفرنٹ او مختلفو کوچ سره مخامخ کېږي او مختلفو سینیر لوبغاړو سره مخامخ کېږي هغې نه مختلف نظریه او مختلف مشورې تاته درکولی کېږي هغه څه چې زمونږ په ګټه و زمونږ د ټیم د لوبغاړو دپاره په ګټه و هغه مونږ چې څه اورېدلي هم خپل ټیم سره هم شیر کړي دي خپل جونیر لوبغاړو سره کوم چې په نیشنل ټیم کې نه دي یعنې په انډر 19 لیول باندې دي یا په کلب لیول باندې دي چې هغه د افغانستان آینده جوړېږي نو هغې سره موږ دا ټول نه یوازې ما څوک چې په لیګونو کې لوبه کوي یا د لیګ تجربه اخلي هغه ټول شیر کوو او بل آی پی ایل کې حقیقت کرکټ کوالټي هم ښه کوالټي ده هلته سهولتونه مقصد دا نه دی چې تا ته هلته په هوټل کې سهولت برابر کړي زما د سهولت نه مقصد دا و چې هلته تا ته په اکاډمۍ کې یو ښه د پریکټس زمینه برابره کړي هلته کوچز ډېر زیات دي هلته تمرین ته چې څومره تمرین غواړې تا ته اویلیبل هر وخت یعنې دا سهولتونه هلته ډېر زیات دي نو په دې خاطر ما هم ویلي چې شاید د آی پی ایل د نورو لیګونو سره لږ مختلف په آی پی ایل کې یو شی چې ستاسو او د شاهرخ خان ترمنځ ملاقات په رسنیو کې په بالخصوص په ټولنیزو رسنیو کې سوشل میډیا کې هغه ویډیو ډېره خپره شوه که څه هم ستاسو د خبرو کمه برخه راغلې ده خو بیا هم د شاهرخ خان سره ستاسو ملاقات یو مثبت پیغام ورک د کرکټ مینوالو ته د افغانستان او هند ترمنځ د خلکو د روابطو او د شاهرخ خان دغه ریښې په اړه چې دی هم پښتون دی ځان ته پښتون وایي اوله خبره مو څه وکړه چې کله مو شاهرخ خان ولیده زه مطمئن یم چې حتما په تلویزیون او په فلمونو کې به مو لیدلي وو خو اول ځل چې مو ولیدو تاسو کومه خبره وکړه او هغه درته څه ویل چې لومړي ځل مخامخ شوئ شاهرخ خان یو ډېر یو داسې انسان و چې ما دومره توقع نه لرله چې هغه به دومره یو عجیز او یا دومره خدساره انسان وي ځکه هغه مونږ په فلمونو کې لیدلی و یو خواهش مو چې وګورو د نږدې نه نو کله چې شاهرخ خان ګراونډ ته راغی د مونږ د پویلین نه مخکې چې کله ګراونډ ته راغی هغه ویډیو هغه صرف د پویلین ویډیو مخکې راغلی وه خو د دې نه مخکې زما د یو ځل ملاقات بار وشو چې زه یې څنګه ولیدم زما ورته شا وه چې زه ما باندې غږ وکړو پټان ما ته ویلې بیا یې ما ته ویل لکه د زوی په غږ باندې که نه ما ته هغه د دوی په ژبه کې ما ته ویل چې زویه که نه یو هغه مثال یې ورکړو بیا زه ډېر کلک په غېږ کې ونیوم او ډېر داسې په مینه ما سره ستړي شوی یم وکړو یعنې هغه مینه یې ما ته دومره مینه راکړه چې ما داسې احساس ونه کړو چې زه شاهرخ خان سره ملاقات مې وکړو ځکه ما چې څومره سوچ و څنګه سوچ مې هغه رقم ته دا هېڅ کله نو یو ډېر خکساره او یو ډېر عاجز انسان و بیخي غرور او تکبر پکې نو بیا یې نه وروسته چې کله پویلین ته راغلو بیا ما سره په خپل دریجه باندې یو دوه خبرې وکړې چې هغې ما ته ډېر زیات خوند راکړو او په حقیقت کې د ټولو افغانانو دپاره یو ښه خبره وه چې یو داسې څوک چې په ټوله نړۍ کې د خبرو خلک په ارمان دي هغه زموږ په خپله درې ژبه باندې خبرې کوي نو ما هم ډېر زیات افتخار وکړو او خوشحاله شوم په هغې کار باندې نو طبیعي ده چې د آی پی ایل نورې خاطرې به هم وي تاسو په د افغانستان لومړی توپوهونکي یاست یا بیټسمین یاست چې آی پی ایل کې لوبیږئ د مینوالو په اړه راته ووایاست هلته کله مخامخېدئ میدان کې د میدان نه د باندې خلکو د افغانستان په اړه څه تصور درلودو تاسو سره چې مجلس کوو روزونکو نورو خلکو داسې عمومي ډول په اوسنیو شرایطو کې تصور څه و په دې اړه تاسو غږېدئ هلته نورو خلکو سره بالکل کلم چې ګورئ که په افغانستان کې هر څنګه حالات شي هر څه روان یا هر څه حالات شي نو زمونږ کار دغه دی چې باید مونږ افغانستان خلکو ته
یو ډیر مثبت معرفي کو، یعنی دغه شانتي معرفي کو تر څو خلک افغانستان په ښه یاد کړي. موږ اکثره به زموږ سره د افغانستان په د اوسني حالاتو باندې د خلکو به موږ سره خبرې کولې چې تاسو څنګه کولی شئ په افغانستان کې ژوند وکړئ، حالات سخت دي، دا ده او دا ده. نو موږ به ما به سپیشل ما به د ټولو سره دا خبره کوله چې نه موږ ته خو هېڅ نه هلته مشکل شته، زموږ افغانستان کې خو یو ښه ژوند کېږي، یو ښه ارامه ژوند دی، ځکه چې موږ غواړو چې افغانستان یو خلکو ته ښه معرفي کړو. او د ټولو څومره خارجیان چې موږ سره مخامخ کېږي د ټول د سوشل میډیا له مخې دوی افغانستان حالات ګوري او بیا موږ نه پوښتنې کوي. نو دوی هم زموږ د افغانستان په باره باندې ډېرې ماله پوښتنې کولې، خو تر اوسه هم ښه معرفي کړی، مثبت معلومات هم ورکړي دي. دې نه دې خو به هم دغه شانتې مثبت انشاءالله معلومات خلکو ته ورکوم. او بس کوشش هم دغه دی چې افغانستان په هر حالات کې نو خلکو ته ښه یاد شي. یعنی تاسو غواړئ چې د کرکټ له لارې هم دنیا ته او هم افغانانو ته یو مثبت تصویر، مثبت روحیه او مثبت پیغام انتقال کړئ. په بنګلادیش کې بیرته راځم، نور مخ نه نیسم، هلته هم ډېر افغانان دي، ډېر مینوال تاسو ته راځي. دا څومره سپورټ او څومره په حساب ستاسو حمایت کوي په میدان کې، د میدان نه د باندې بیخي زیات دي افغانان؟ زه په خپله د یو مینوال پرتګاران شم که زه رښتیا درته وایم موږ ته کرکټ ته مینوال هر ځای کې ډېر زیات راځي، یعنی په کوم ځای کې چې موږ لوبې کړې دي موږ ته ډېر زیات راځي. خو زه به رښتیا ووایم چې بنګلادیش کې کوم د اوس چې موږ ته په دې سخته ګرمۍ کې دا زموږ د کرکټ دپاره دوی راځي. اکثره په زیاته اکثره جنکیانې دي، زموږ خویندې دي دلته درسونه وایي، چې دوی څومره راځي تر سهار نه تر ماسخوتنه پورې دلته موږ تشویق کوي. یعنی دا یو داسې مثبت میسیج موږ ته راکوي چې د یو خوا نه ډېر زیات کله کله احساسات هم سړی کنټرول نشي کړلی چې دوی د خپل ملک سره دومره زیاته مینه لري چې دلته دوی درس هم وایي، د درس سره په وجود بیا دلته راځي. په دې ګرمۍ کې چې موږ سپورټسمنان هم یو ټوله ورځ په دې ګرمۍ کې منډې مو بیا موږ ته دومره سخته ده چې موږ پکې 8 ساعته نشو تېرولی. په دې کې موږ ایسي ته هم ناست یو، خو دوی ټول 8 ساعته په سره لمر کې ناست دي، هلته موږ ته چغې وایي، ډوډۍ هم نه وي، اوبه هم ورته پوره نه وي. نو واقعا د دوی د تشویق او د کرکټ د مینوالو د تشویق د ستایلو وړ ده، او موږ ورنه ډېر زیات خوشحاله یو، په هر حالات کې ورنه خوشحاله یو. زمونږ هم ورنه یو دا خواهش ده چې په هر حالات کې د خپل کرکټ او د لوبغاړي دوی هم سپورټ کوي، او د لوبغاړو هم دا کوشش ده چې په هر حالات کې د خپل افغانستان دپاره ښې لوبې وکړي او دوی خوشحاله کړي. ډېره مننه. وروستۍ پوښتنه به یې وبولم، د درېیمې لوبې په اړه څه وایاست، او د هغه نه وروسته د 2 شلوریزو لوبو په اړه هیله او امید مو څه دی؟ ما مخکې خبره وکړه انشاءالله چې موږ 2 لوبې ګټلې دي، سیریز هم په خپل هم کړی، خو دا په دې معنا نه ده چې موږ د لاست آخري میچ دوی ته په اسانه وبایلو، هېڅ کله نه. موږ به ما مخکې خبره وکړه چې دا ګټه به یو عادت جوړو او د دې ځای نه به د ګټې په نیت او د ګټې سره فینش کوو. نو انشاءالله بیا به دې ځای نه ځو سیلیټ ته، هلته زموږ T20 لوبې دي دوی سره. نو هدف هم دغه دی چې کم T20 دي که ونډې دي هر څه دي ختمول به په ګټه کوو انشاءالله، تر څو د راتلونکي دپاره موږ یو مثبت سوچ سره په هر ځای کې که ایشیا کپ ته او که ورلډ کپ ته ځو که یا کوم نیکسټ سیریز راځي چې موږ یو مثبت پلان سره ولته. ډېره مننه. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړی رحمان الله ګربز چې وخت مو راکړ، وغږېدی او مرکه مو راسره وکړه. مننه، خوشحاله اوسئ. تاسو هم ډېره مننه.